دغه ماشوم قابل نه دی څوک چې د سوالونو جوابونه ورکوي، بلکې قابل ماشوم دغه دی څوک چې سوالونه پورته کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خو به ټایم ډېر تېر شو، تنګ شوي هم یې. زه ډېر وخت نه علمه، خبرې مشرانو کړي دي. زه چونکې شاعر یم، زه ورته شعرونه وایم. خبرې مې ډېرې کول غوښتل، خو زه اختصار نه به کار واخلم. ټول نه لومبې خو د دغه پرنسپل صاحب څخه ډېره مننه چې دومره ښایسته پروګرام دی موږ له بلنه راکړه او داسې ګلاني ماشومانو ته مخامخ ودرولو. د ګنټو د تقریرونو نه اهم څیز یو شعر دی کوم چې د اصلاح دپاره ولیکلی شي، او د دغې نه بیا اهم څیز په زرګونو کتابونو نه اهم څیز چې هغه دی چې کوم ماشوم لومبی قدم د مکتب په لور پورته کړي، نو دغه ټول نه اهم څیز دی. او بله خبره مې دا کوله چې نن دغه ماشوم قابل نه دی څوک چې د سوالونو جوابونه ورکوي، بلکې قابل ماشوم دغه دی څوک چې سوالونه پورته کوي. او تاسو ته ښه پته ده نن سبا جدید دور دی، د سوال جواب خو اے آی هم ورکوي. نو زه وایم دغسې ماشومان تیار کړئ چې څوک سوالونه پورته کوي. او شعرونه به درته ووایم چې او د ښو ورځو یاران پیدا کوي، ډک جیبونه روغ خپلوان پیدا کوي، او څه کمکل دي کمزوري ورته وایي هغه ښځه چې ځوانان پیدا کوي. څه کمکل دي کمزوري ورته وایي هغه ښځه چې ځوانان پیدا کوي. د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي، رحمت د هر چا په کور نه ولېږي، لوڼه د هر سړي قسمت کې نه وي. د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي، رحمت د هر چا په کور نه ولېږي، لوڼه د هر سړي قسمت کې نه وي. مور رڼا په توره شپه د زما کور کې، بس هم دا یوه ډیوه د زما کور کې. په اسمان کې بلا ډېرې دي درمانه، خو د ځمکې فرښته د زما کور کې. جوړ راله قلم کړه د ټوپک د دې شپېلۍ، پلاره د ګلداغ نه راله جوړه که تختۍ. دغه کمربندو نه دې جوړې شي بستې، دغه د مرچو خواري دې وشي په ښوونځی. دغسې شعرونه نور دي چې دومره غریب هم چې ګنډلو له ایستنه نه وه، بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه. غریبي داسې چې ازغیم په ازغۍ وباسم، قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه. سبلا ګران دی د پردي جیب نه پیسې وباسل، نن مې لیدل د یو مزدور د لاس څرمنه نه وه. د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله، او د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه. درمانه تلې مې کدې ته هم واپس راغلمه، په دې خبره چې د مور راته بښنه نه وه. دروازې سره تر غاړې دروازې، ته د چا په غم کې جاړې دروازې، برابر دې یم په غم باندې شریک روان کنډر باندې ولاړې دروازې. دې سازش کې د هوا لاسونه شته، د دیوال سره چې لاړې دروازې. هغه څه چې غم یې هم دی مرور داسې یمه لکه شاړې دروازې. او زه د کور یم پر دې پورې حیران، ته درمانه رانه غواړې دروازې. ستاسو د ټولو څخه یو نړۍ مننه، ډېره مننه.